دا صاحب سوچه د اسلام په خلاف باندې لګیا دی او وی ویل چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین بیانوم که په دې باندې څوک رد کوي دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رد کوي او زړه م ترې په دې باندې خفه شي چې نوم د پیغمبر علیه السلام اخلي او خبرې نورې کوي د نبي صلی الله علیه وسلم په مقابله کې په دې م ترې زړه ګیله وکړي چې خیر دی که عام دروغ وي خو زمونږ وایي زه خیر دی خو زمونږ په پیغمبر دروغ ولې وي دې باندې تعالی شرم پکار دی او بیا د مولا په نامه باندې ته دغه دروغ وي او دروغ د څه په باره کې ویلي د میاشتې په باره کې وی د روژې د میاشت لیدلو دپاره یو ګواه هم کافي دی او د اختر میاشت د لیدلو دپاره جنب غفیرو چې دا د 500 نه واله ویل تر او یو پورې کسانی دا به ویني که د دې نه کم ولوي ده نو بس دا قبول نه د دې کسانو ګوي او حالان کې زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 کسان خو دی چې د اختر میاشت دپاره 2 کسانو ګوي قبوله ده امام ابو داود رحمه الله حدیث راوړی دی او هغې له مخکې نه باب او عنوان ورکړی باب شهادت الرجلین على رؤیة هلال شواله ویل د 2 کسانو ګوي د اختر د میاشت په باره کې چې د دې دا ګوي قبوله ده دا باب وروړي د به حدیث وروړي د ربعی ابن خراش رحمه الله او ما د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابونو د حدیث اوریدلې چې یو ځل خلکو اختلاف شول په اخر د رمضان کې چې نن به اخرنی روزي او که سبا چې سبا اختر شته او کنه ویل په دې کې 2 بانډو والا راغله فجاء اعرابیان 2 بانډو والا راغله فشهدا عند النبي صلی الله علیه وسلم بالله د دوانو د نبی صلی الله علیه وسلم په خوا کې د الله په نوم باندې قسم خوړل ګوي ورکړله چې یاره مونږ بیګا ماښام میاشو لیدله فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس حکم کو نبی صلی الله علیه وسلم خلقو ته چې ان یفطروا دا چې دي د روژه ماته کې نن به ویل روژه نه نیسئ ځکه نن د اختر ورځ ده او ځئ لاړ شئ مصلا ته لاړ شئ عیدګاه ته نو ګورې امام ابو داود رحمه الله حدیث د څو کسان راوړو 2 کسان چې نبی صلی الله علیه وسلم د 2 بانډو والا صحابه کرامو ګوي د دې په باره کې قبوله کړله چې یاره دې د اختر میاشو لیدله او دارنګه په نسائی کې دا شانتي روایت راځي نسائی کې فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا که چېرته 2 کسانو ګوي ورکړله چې یاره مونږ میاشو لیدله تاسو د هغې د ګویۍ د وجې نه روژه که د روژې میاشتې کتلي نو روژه ونیسئ او که د اختر میاشتې کتلي نو اختر وکئ روژه ماته کوي د 2 ګوایانو د وجې نه مخکې روایت د ابو داود ورپسې روایت د نسائی دی د 2 کسانو د وجې نه جمع غفیر د 500 نه تر 900 پورې کسان نشته دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ مه وایه نبی صلی الله علیه وسلم جمع غفیر نه دی ویلي بلکې 2 کسان یې ښودلي دي دا خلکو له دوکه ورکول دي او دا ورته وایي چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین بیانومه لیبل پې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لګي او کار پکې د دروغو د ځان نه کې داسې لکه هغه بعضې ټماټرو والا ځان سره مخې له ښایسته ټماټر ایښي او وروستو پکې خراب ورچي تام نوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلي او خلکو له وایي که په دې باندې رد وشو ګورې دا خو بس په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رد دی دوکهبازي مه کوه دا منافقت دی ګورې بل د بابو صاحب په باره کې یو شعر پیش کړی دی چې یاره ډیلیسکوپ یې درته فیل شولې او تا په 2 سترګو نظر باندې وکتله دا څه خبره نه ده انس ابن مالک رضی الله عنه روایت دی امام مسلم رحمه الله ذکر کړی دی او چې ما میاش کتله عمر رضی الله عنه را سره ولاړو لیکن هغه نه کتله وانا حدید البصر او زما نظر انتهایی ډیر زیات وليس احد يزعم انه رآه غیري او داسې بل څوک نه و چې هغه دا میاش زمانه علاوه بل چام کتلی صرف یوازې ما کتله بل چاله په نظر باندې نه راله بابو صاحب وایي چې ماله په نظر باندې راله د هغې وجه دا وه چې زه د دې ډېر زیات اهتمام کوم او الحمدلله هلته کې نورو خلکو له هم په نظر باندې ورغلې ده یوازې بابو صاحب له په نظر باندې نه ده ورغلې او بیا دا ویل چې دا میاشت ځکه داسې بره ولاړه وه چې د قیامت د علاماتو نه رسول الله وسلم دا وایي چې میاشتې به پړسېدلي غټې به وي چې کله راخیږي دا خبره دې دروغ ده بلکې دا خبره د ابو هریره رضی الله عنه ده د نبي صلی الله علیه وسلم نه ده او مونږ به اله ویلې وې چې دا میاشت پړسېدلې ده چې یو ورځ مخکې چا نه وې کتلې یو ورځ مخکې کسانو وکتله ګوایان یې پې پیش کړې ته وې چې نه هغه نه ده کتلې او چې نن واختلې دا غټه راختلې دا ته څنګه خبرې کې که پرون چا نه وې کتلې دا خبره به سره خلکو منلې وې لیکن پرون خلکو کتلې او د الله په نوم یې قسمونه هم وخوړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د 2 کسانو ګویي قبوله ده په دې کې د اختر میاشت کې او ته وې چې نه ده اتوم نه ده قبوله ده 500 قبوله ده مړه د الله د نوم خو دومره خاطر پکار دی که د پیغمبر خبره نه مني نو د الله د خاطر خو د الله د نوم خاطر خو لږ پکار دی بابو صاحب حقیقت ویلی زه ورته سلام پیش